حکومت پرېښول نه ایسته کول. دا هغه معلومات و چې یمن څنګه د فارس په حکم کې داخل سو او بیا څنګه د فارس د حکم څخه ووتی او په اسلام کې داخل سو. اوس به یو بل قصه درته بیان سي چې دا قصه هم د سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند پورې تعلق لري. او دا قصه د قصي ابن کلاب ده چې دغه قصي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څلرم نیکه دی. ستاسو به هغه د مخه بیان په یاد وي چې د جرهم قبیله څنګه د یمن څخه و مکه مکرمه ته راغله او د دوی څخه اسماعیل علیه السلام چې د ابراهیم علیه السلام زوی وو ښځه وغوښته. او اوس دغه موجوده عرب مستعرب د اسماعیل علیه السلام او د جرهم لمسیان دي او د مکه مکرمه امارت او اداره د دوی په لاس کې او بیا د جرهم پر قبیله او د اسماعیل علیه السلام پر لمسیانو د خزاعه قبیله حمله وکړه چې په جنگ او زور یې د مکه مکرمه حکم ځنی واخیست. که څه هم د اسماعیل علیه السلام لمسیان د لته په مکه مکرمه کې اوسېدل خو قدرت او د شی اختیار نه درلود بلکې حکم او امریت ټول د خزاعه د قبیله و. او دا بیان مو هم درته وکي چې د خزاعه د قبیله مشر عمرو ابن لحی څنګه د دوی ودین ته تغییر ورکړي او شرک یې پکښ داخل کړي. او دغه د خزاعه قبیله تقریبا 1500 کاله پر مکه مکرمه حاکمیت درلود. خو د اسماعیل علیه السلام د اولاده بیا هم زړه غوښتي چې قدرت خپل لاس ته راوړي ولې چې مکه مکرمه اصلا د دوی و او حکم یې هم د دوی په لاس کې و مګر دا کار یې نسوای کولای ځکه قدرت یې نه درلود. ترڅو چې د اسماعیل علیه السلام په اولاده کې د قصي ابن کلاب په نامه سره یو نفر پیدا شو. ورونو د اسماعیل علیه السلام په اولاده کې یو فهر دی، یعنی یو نفر و چې نوم یې فهر دی چې لقب یې قریش او د دو اولاده ته قریش ویل کیږي. کوم وخت چې قریش ذکر او یاد سي مقصد یې دغه فهر اولاده ده او فهر د اسماعیل علیه السلام د نږدې مسانو څخه دی. نو ټول قریش دغه فهر اولاده ده او قصي ابن کلاب هم د فهر د اولاده څخه دی. دغه قصي ابن کلاب ته الله جل جلاله ډیر مال او غنا ورکړي و. په خپل قوم کې مشر او سردار او بیا یې د حلیل د لور سره واده وکړي چې دغه حلیل په دغه وخت کې د خزاعه د قبیله او مکه مکرمه عمومي مشر او رئیس و. دی واده د قصي ابن کلاب شرف نور هم ورزیات کړي ځکه یو خدای د اسماعیل علیه السلام د اولاد څخه او بل د شذ د خزاعه د قبیله او د مکه مکرمه د رئیس لور او په عین وخت کې غنی او مالدار هم په خپل قوم کې مشر او د عزت خاوند و. کوم وخت چې دغه قصي اولادونه زیات شو نسل یې ډیر شو نور یې هم عزت او دبدبه پیدا کړ نو دا فکر ورسره پیدا شو چې د خپل پلرو ملک او حکم بیرته لاس ته راوړي. په دغه وختو کې د خسر چې حلیل نومېدی او د خزاعه د قبیله رئیس و مرسو. نو قصي ابن کلاب اعلان وکړي چې د مکه مکرمه مشر او سردار دی او د دې کار د پاره د خپل ورونو د اکاد زامنو او خپل قوم څخه کومک وغوښتي او هغه هم کومک وکړي. خلق ورته راټول شو. اوس نو په مکه مکرمه کې د جنگ د پاره دوه لشکره جوړ شو چې یو د قریشو د قصي ابن کلاب لشکر دی او بل د خزاعه د قبیله لشکر دی. جنگ پر شرف او د مکه مکرمه پر حکم دی. کوم وخت چې جنگ شروع شو ډیر کسان ووژل شو او د دواړو طرفو څخه ډیر خلک مړ شو. خلکو چې دا قتل او مرګونه ولیده نو عادل او پوهانو خلکو د صلح د پاره د دوی په مابین کې مداخله وکړه. ویل تاسو باید بیل جنگ د منصفانو په حکم فیصله وکړي. دا نو دواړو طرفو د منصف پر حکم اتفاق وکړي او یو سپینږیری سړی چې ډیر هوښیار او د عربو د پوهانو څخه وو د منصف او فیصله کوونکي په صفت وټاکي چې دغه سړی نوم یعمر ابن عوف وو. دواړو قبیلو پر دې اتفاق وکړي چې یعمر ابن عوف مو منصف دی او دواړو طرفو ډیر شدید قسمونه یاد کړه چې دغه یعمر ابن عوف چې هر فیصله وکړه به لکم دلیل یې منو
او هیڅوک پر هغه حکم اعتراض نسی کولای او پر دغه اتفاق او قسموی شاهدان هم ودرول. اوس نو ټول خلق ودغه یعمر ته راټول شو او د مدعیانو څخه هر یو غواړي چې خپل دلایل ووایي. اول قصي ابن کلاب ولارسو اول دا زما د پلرو ملک دی، اسماعیل علیه السلام زما نیکه دی او هغه اول سړی دی چې په مکه کې اوسېدلی دی او زمزم هم د هغه د پاره الله جل جلاله پیدا کړ. کعبه شریفه هم هغه جوړه کړې ده او د خزاعه قبیله دا ملک په زور لاندې کړی دی. هو دا صحیح ده چې دوی 1500 کال دلته حکم کړی دی، خو د اول ورځې څخه دوی د زور څخه کار اخیستی دی او د بل حق یې خوړلی دی او دغه کعبه شریفه هم زما نیکه جوړه کړې ده. ول اوس نو دوی خپل دلیل وایي، مګر د خزاعه د قبیله سره هیڅ د یادولو وړ دلیل نو، ځکه رښتیا هم دوی ټول شیان په زور غصب کړي وو. اوس نو یعمر حکم کوي، ټول خلق په انتظار او چپه خوله دي. یعمر وویل د مکه مکرمه ټول شیان د قصي ابن کلاب دي، چې هغه شیان چې شو رفاده، سقایه، حجابه، کسوه او ندوه دي. هر امر او هر واقعه په قصي ابن کلاب پورې تعلق لري او خزاعه لره په مکه مکرمه کې هیڅ اختیار او تصرف نشته. په دې فیصله سره ټول شیان د خزاعه د لاسه ووتل او هر څه د قصي ابن کلاب په تصرف کې شو. د ټول عربو ټول شرف د ولاس ته ورغلی. اوس نو قصي ابن کلاب بلا اختلافه د مکه مکرمه عمومي رئیس او سردار شو او خزاعه هم ټول شیان ودته تسلیم کړه، ځکه وعده یې کړې و او قسمونه یې یاد کړی و. قصي ابن کلاب چې ډېر سخي سړی و، نو د حاجانو ټول مصرف یې د خپل مال څخه کاوه. د حاجانو اوبه او خواړه دی برابروي. د خلقو په زړه کې نور هم محبت زیات شو. قصي ابن کلاب وکعبه شریف ته نږدې د قریشو د اجتماع او مشورو د پاره یو ډېر لوی خونه یا سالون جوړ کړ چې نوم یې د دارالندوه پر کښېښاوه. نو دارالندوه یو تعمیر وو چې په هغه کې د قوم اجتماع، مجلس او مشورې کېدلې. دا دارالندوه داسې ځای وو چې د اهل مکه ټول فیصلې په دغه ځای کې کېدې. د قریشو په مابین کې هیڅ عهد او اتفاق بل دغه دارالندوه بل ځای نه کېدی. حتی د نورو قبایلو سره هم هر قسم وعده او فیصله، قراردادونه او عهدونه په دغه دارالندوه کې کېده. هیڅ مشوره د جنگ او صلح، هیڅ فیصله بل ځای نه کېده بل دغه ځای څخه. دا کار تر دغه نور هم مخته ولاړی. هغه دا چې په مکه مکرمه کې هیڅ بل ځای واده نه کاوه مګر په دارالندوه کې، چې دار قصي ابن کلاب هم ورته ویل کېده. دا هغه دارالندوه ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت په ورځ د قریشو مشران په دغه ځای کې سره جمع شو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وجلو فیصله وکړه. او دا هغه کور دی چې دلته د مسلمانانو په مقابل کې د جنگ فیصله وسوه. مقصد دا چې د عربو او قریشو ټول حکم او شرف په دارالندوه کې وو. ټول فیصلې په دغه ځای کې وي او د دې کور مؤسس قصي ابن کلاب وو. او دغه قصي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څلرم نیکه دی. کوم وخت چې قصي ابن کلاب سپنجري او ضعیف سو او دا ور معلومه سو چې اوس نو مرګ را نږدې دی، نو یې خپل اولادو ته وکتل چې ټول په مکه مکرمه کې د خپل او اخلاق او پوهه په سبب قدر، عزت او شرف لري بل عبدالدار څخه. نو د ځان سره دا فکر وکړي چې نور خو ټول په خپل د عزت خاوندان دي او عبدالدار چې تر ټولو مشر هم دی په خلقو کې عزت نه لري. نو راسه د مکه مکرمه مشرتوب ودته ورک چې دی هم په دغه مشرتوب د عزت خاوند سي. نو یو وسط وکړي چې تر ما ورسته د مکه مکرمه ټول مشرتوب د عبدالدار دی. کوم وخت چې دی مرسو زامنو یې هم ټول منصبونه و عبدالدار ته پریښول. مګر کوم وخت چې بیا عبدالدار مرسو بیا نو د قصي زامنو د مشرتابه وظیفه په خپل مابین کې سره تقسیم کړي. د عبدالدار و اولادې ته سدانه او حجابه ور پریښول